تازه او نوې خبر د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آیرلند پر وړاندې د شلوریزو لوبو 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه دا چې څومره ظلم شوی او کنه د شوی هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د مارچ په میاشت کې د آیرلند پر وړاندې د شلوریزو لوبو لړۍ ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینې نوي لوبغاړي هم پکې اغوستل شوي دي په دغه 15 کسیزه لوبډله کې عظمت الله عمرزی او قیس احمد هم شامل دي قیس احمد د افغانستان لپاره یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ګډون کړی او له هغه پرته کومه نړیواله لوبه د افغانستان لپاره نه ده ترسره کړې همداراز عظمت الله عمرزی بیا د افغانستان لپاره په هیڅ فارمیټ کې هم لوبه نه ده ترسره کړې همداراز په دغه سکواډ کې شاپور زدران هم ځای لري چې خپل وروستۍ شلوریزه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې د 2013 کال د جون په 15 منټه ترسره کړې و او د 240 منټو په بدل کې یو وکټ ترلاسه کړی و کریم جنت چې د ویسټ انډیز پر وړاندې په لوبو کې خزلیدل او هم په لوبډله کې شامل دي همداراز ګلبدین نائب سمیع الله شینواری او عثمان غنی هم 15 کسیزه سکواډ کې شامل دي په دغه 15 کسیزه سکواډ کې رحمان الله ګوربز حضرت الله زازئی کریم جنت نجیب الله زدران اصغر افغان ګلبدین نائب راشد خان نوین الحق شاپور زدران مجيب الرحمن قیس احمد عظمت الله عمرزی سمیع الله شینواری او عثمان غنی شامل دي نو نسکرن قیس احمد چې په بیګوار سیالیو کې ولوبید او خل لوبه نندارې ته وړاندې کړه د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یوازې یو ټیسټ لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړې ده نوموړی 50 شلوریزه لوبې ترسره کړې دي چې په 1.9 په اوسط سره یې شپږ 50 وکټ ترلاسه کړې دي او په یو لوبه کې د 13 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوزولي دي خو هغه کومه نړیواله شلوریزه لوبه نه ده ترسره کړې او که د آیرلند پر وړاندې ولوبېږي نو دا به لومړی شلوریزه نړیواله لوبه وي نو نسکرن عظمت الله عمرزی چې آلراونډر دی په لومړي ځل د افغانستان په 15 کسیزه نوملړ کې ځای پیدا کړی دی هغه تر اوسه 15 فرست کلاس 18 لیسټای او 3 شلوریزه لوبې ترسره کړې دي خو د افغانستان لپاره کومه نړیواله لوبه نه ده ترسره کړې نو دوستانو تاسو څه فکر کوئ چې لوبډله څنګه ده چا سره ظلم شوی چا سره زیاتې شوی دی او چا سره نه ده شوی لاندې په کمنټ کې موږ سره د هغه د نوم یادونه وکړئ نو مننه چې ویډیو مرا سره ولیدله تر بیا او بل ویډیو د الله پامان په دعاګانو کې می یاد ساتئ